محترم حاجي بشر چې ولستیم کال د امریکا په متحده ایالاتو کې زندان تیر کو او بالاخره د اسلامي امارت مسلسلو هڅو په نتیجه کې دا د حاجي صاحب د خلاصون کوششونه مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، بیا شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله، او بیا موجوده امیر المؤمنین صاحب شیخ هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله د دې لخوا نه شروع اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه پروردګار علم را خلاص کړ او د زما را خلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي او زه فکر کوم چې ان شاء الله دا مشکلات په ټول ما باندې ډیر سي او دوی سره نږدې سي. آینده به د ده خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغسې پروګرامونه کولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي او د حاجي صاحب خلاصون موږ ته یو دا پیغام هم راکړو چې مسایل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کېږي، په زور او په جنګ او په جبر د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د افغانستان اسلامي امارت ملاتړ او د اسلامي امارت په ډیر سخت وخت کې مرسته کوونکی حاجي بشر نورزی له زندان څخه آزاد شو. حاجي بشر نورزی چې یو ملي تجار و او په خپل وخت کې د ملا محمد عمر مجاهد سره ډیره زیاته مالی مرسته کړې وه چې د اسلامي امارت د استحکام لامل ګرځېدلې وه، د امریکا له زندان څخه آزاد شو. نوموړی د یو امریکایي عسکر په بدل کې چې له خوست څخه برمته شوی و تبادله شو. نوموړی عسکر د امریکا د سمندري ځواکونو عسکر و. فرانک فریچر د امریکا د سمندري ځواک عسکر و. په 2020 کال کې په خوست ولایت کې طالبان برمته کړی و. ښاغلی نورزی چې د قندهار ولایت ته د اسلامي امارت سره یې ډیره زیاته مرسته کړې وه. ښاغلی حاجي بشر نورزي په هغه وخت کې چې اسلامي امارت مالی ملاتړ ته ډیره زیاته اړتیا لرله د دغه افغان او مسلمان تجار لخوا یې په کلکه ننګه وشوه او د اسلامي امارت سره مرسته کړې وه. همدارنګه حاجي بشر د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د نږدې ملګرو څخه هم و. د حاجي بشر د خوشیږدلو په پار نن د افغانستان اسلامي امارت لخوا په انټرکانټیننټل هوټل کې یو خبري ناسته رابلل شوې وه. په دغه خبري ناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي او ورپسې راخوشي شوي حاجي بشر نورزي هم وینا وکړه. حاجي بشر نورزي د 18 کلونو بند څخه وروسته راخوشي شو. نوموړی د امریکایي محکمې لخوا په عمري بند باندې محکوم شوی و. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دغه غونډه کې وویل الحمدلله نن په افغانستان کې د هغه نظام پر ځای چې خپل افغانان به یې نیول او خارجیانو ته به یې سپارل په یو داس نظام حاکم ده چې له خارجیانو په هر قیمت چې خپل افغانان آزادوي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای کوي. په حاجي بشر نورزي باندې د عمري قید سزا ختلې وه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د ده خوشي کېدل هیڅ امکان نه لرل او دا د اسلامي امارت بې دریغه هڅې وي چې نوموړی راخوشي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی امیر خان متقي هم دارنګه وویل چې مسایل په جبر سره نه حل کېږي. دا خبره هم د دوحې تړون ثابته کړه او هم د ګونتنامو نه زموږ د 5 مشرانو خلاصون ثابته کړه او هم د جناب حاجي صاحب خلاصون ثابته کړه چې که موږ د امریکا متحده ایالاتو مذاکراتو پر میز باندې سر خلاص کړو، خبرې ولرو، مفاهمه ولرو او یو بل اولیتونه او ګټې په نظر کې ونیسو، متقابل احترام ولرو، بیا ښه پرمختګ کولی شو. موږ امید لرو دا به نوې دروازه په دې خبري مذاکراتو کې د پرمختګ او راشه درشه او هرکلي لپاره یو ښه اقدام وي. هغه له مذاکراتي ټیمونو هم مننه وکړه چې په دې برخه کې کار کړی و. همدارنګه د حاجي بشر خلاصون به د امریکا او افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب وي. امید لرو چې داسې پروګرامونه د دواړو هیوادونو سره نږدې کړي
او موږ ته یو پیغام هم راکړ چې مسایل په خبرو مذاکراتو کې په اسانۍ حل کیږي، په زور او جنگ او جبر باندې نشي حل کېدلی. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې موږ په ډایالوګ او مذاکره باور لرو او هر مشکل د یو تفاهم له لارې حل کېدی شي. د زور او جنگ له لارې هیڅ مسله نه حل کیږي. همدارنګه ښاغلي امیر خان متقي د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې اسلامي امارت تیار ده چې د خپلو ملي او اسلامي ګټو په نظر کې نیولو سره ډیر سخت اقدامات هم واخلي ترڅو له نړۍ سره خپلې اړیکې سمې کړي او نړۍ هم باید دوی ته متقابل احترام ولري. له دې وړاندې د اسلامي امارت لخوا د ګوانتانامو یو بل بندي اسدالله هارون هم راخوشي شوی و. هغه چې د حزب اسلامي پورې تړاو درلود خو د افغانستان اسلامي امارت په هڅو د ګوانتانامو له زندان څخه راخوشي شوی و. که څه هم د نوموړي راخوشي کېدل د حکمتیار د سولې د پروسې یوه برخه وه، خو لا هم نه و راخوشي شوی او د اسلامي امارت په هڅو راخوشي شو. مبارزه کوله نو بیا چې به کوم بندي له بنده راخلاصېدو یا به م راخلاصاوو نو مجبور وو چې دا تبادله په یو بهرني هیواد کې وکړو، ځکه دلته هغه څوک حاکمانو چې افغانان یې نیول بهرنیانو ته په لاس ورکول. دا خو لرې خبره وه چې افغانان دې له بهرنیانو نه راخلاص کړي، او داسې اوس امریکایي لوری هم له موږ سره د خبرو او مذاکراتو له لارې د مسایلو حل ته راوړاندې شوی. دا یو ښه قدم ده، موږ د دې قدم هرکلی کوو. موږ په دې باور یو چې دا ډول قدمونه به نورو پرمختګونو او نورو لاسته راوړنو ته هم لاره هواره کړي، او موږ بیا هم دغه خبره په اثبات رسوو او رسول یې ده چې د افغانستان خاوره هیڅوک د نورو لپاره د تهدید په ډول نشي کارولی. پاتې ستونزې هم له خبرو له لارې هوارېدای شي، او امارت دې ته هم چمتو ده چې له ټولو نړیوالو سره خصوصا له امریکا سره که مسایل راځي هغه د خبرو له لارې حل کړي او د سیالانو په ډول د میز په سر سره کینی او خپل مشکلات سره حل کړي. اسلامي امارت دې ته آماده ده چې د افغانستان اسلامي او ملي ګټې په نظر کې نیولو سره مثبت ګامونه واخلي او سخت اقدامات وکړي چې هم هیوادوالو ته ګټه ورسیږي او هم له نړیوالو سره پرمختګ ولرو. نن الحمدلله افغانستان د ټولو افغانانو کور ده او ټول کې آزاد دي. نن نه تنها د حاجي صاحب بشر او د نورو هغو کسانو چې په اسلامي امارت کې مسؤلیتونه ترسره کړي دي یا یې لري د هغوی د خلاصون لپاره هڅې په مرکز کې د خپل ورونو مجاهدینو د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای سره ولیدل. دا ډېر د حمد خبره ده. الحمدلله الله دې توفیق نور ورکړي د اسلامي امارت د ټولو افغانانو د داسې زندانو د مشکلات خلاص کړي او انشاءالله ملت په دې باندې مطمئن دی چې اسلامي امارت د هر افغان دفاع کوي په هر ځای. بل او د زما تبادله زه فکر کوم انشاءالله دا به د افغانستان او د امریکایانو په مابینځ کې یو د سولې وسیله وګرځي. ولې یو امریکایي یم آزاد شو او زه د اسلامي امارت په واسطه سره خپل ورونو مجاهدینو په واسطه سره آزاد شو. دا ډېره د حمد خبره ده او ډېر د شکر خبره ده چې موږ الحمدلله داسې مسؤلین لرو، داسې مشران لرو او داسې امارت لرو چې هغه د هر افغان په هر ځای کې په هر ملک کې د هغه دفاع کوي او د هغه د خلاصون کوششونه کوي.
او که اسلامي امارت د ټینګ عزم خبره نه وای زما د ازادي امکان هیڅ هم نه و، هیڅ امکان یې نه و. دا داسې خبره نه چې زه کوم، دا د دوی خبره ده چې هیڅ امکان یې نه و. نو دا د الحمدلله د اسلامي امارت مسؤلینو فاینلي